سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن یو ځانګړې خپرونه له جلال آباده تر خوست ته ورځو او په خوست کې به منظرې راخلو ته به خوست ته کله راځې پخې سنځلې دي او بس خوست ته ور روان یو ان شاء الله بلد یو څه اوږده ده ګوره اوږده دی و یو څلور ستړی کوي دي نه یا ولې ان شاء الله خپل وطن مو دي منظرې به کوو سفر دپاره هم خوراکونه برابر کړه درنو ملګرو دا وګورئ پیسې اخلي نه 100 روپۍ کېږي د دې دا توکلي وایه 100 روپۍ به کېږي ځه توکلي څه کې خو $100 راکړه او $100 راکړه دا وطني شړومبې دي یاد کړل که نه د زړه صبر مسافرو ته وایه که نه وطني شړومبې دي دا خبرې د دې ارزښت نه ته او بلکل هغو د زړه له درد هم خبرې مه چې هغو به څومره خفه کېږي په دې باندې او فینل به څوک ګټي د خیر سره عظمت الله ولې موږ سپین غر نابختې لري دوه یې ګټلې دي نه هلته بیا هغه وګوره راشد خان وګورې بیا په سوچ کې شو مجاهده راشه ما تاسو شرط لګو ما تاسو کشمون ته تلیو کنه کشمون وبو دا وبو یو ځل اوسکا په یو ځای اوسکا زه بیا دې منم دا چې دې غاښونه سمو به دې ښه وایي زما یې سپینه څنګه دی یخ دي سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن یو ځانګړې خپرونه له جلال آباده تر خوست ته ورځو او په خوست کې به منظرې راخلو په دغه لاره کې چې کوم ولایتونه راځي دغه ولایتونه ټول تاسو ته ښیو هیله ده چې راسره پاتې شئ مخکې ورځو مجاهد ګورئ مجاهد لګیا دی کار کوي ځوانه څنګه چل دی دا لاره دې نه ده بنده کړې جوړې تکړه یې څنګه چل دی څه شی کې سفر ته سامان آماده مې کړی ته سامان دې آماده کړی دی ښه دا خو سره شریک نه دی نه څنګه ولاړ دی نو دا لاره یې بنده کړې ده نه یې ده بنده کړې بنده کړې ده اصل کې موږ هم لاره بنده کړې اصل کې موږ نزاکت نه پېژنو یو سړی چې ودرېدو هغه بل هم ورسره ودرېږي دا دې چېرته روان کړی دی دا چې ته مونځونه وکړو کوم که جومات هم زر پیدا نه شو مانځه قضا کېږي مطلب مونځو کې ښه مانځه ته دې روان کړی او دا څه شی دی دا سټین دی ښه ښه او دا واله کومونه چې ته پوښتنه یو ته ته پته نه لګي دا څه دی دا صحیح ده ما ته پته لګېږي چې په عذابولې مې درنو ملګرو هغه څنګه وایي چې د سبا سترګه راخیږي ما به پنډو کې د سفر تړلې وي نه راځئ خوست ته ځو
بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی درونټې ته راورسېدلو په درونټه کې بیا یو ښایسته دروازه جوړه شوې ده دا د کابل او د جلال آباد عمومي لار ده او دا د درونټې هغه ساحه ده چې دلته نه موټر چې کله وځي هغه ټکس چې ورکول کېږي یا د موټر د ترانسپورټ پرچې چې ورکول کېږي هغه دغلته ورکول کېږي مخکې دلته ګیټ شتون نه درلود خو اوس په وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري ورغول شو نو راسره پاتې شئ مخکې منزلت باندې ګورو خوست در باندې ګورو راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی ښایسته سروبي ته راورسېدلو دا د کابل اړوند د سروبي ولسوالۍ ده او دلته موږ موټر ودرولو چې وی ګورو چې کومه پایو کې خو به هوا کمه نه وي همدارنګه دغه جالۍ به یې ورته پاکي استاذ لګیا دی خواري ورته کوي درکنډیشن جالۍ به هم پاکي خو زموږ یو ملګری چې همیش لپاره زه ودرېږم او تاسو ته معرفي کومه رحمت خو تاسې پېژنئ رحمت السلام علیکم بیا ستړی مو شئ ښه یې جوړې تکړه ژوند چارې ښې دي څنګه دی کار روزګار څنګه دی ملګري دوستان ټول ښه دي څنګه دی کاروبار ښه دی تا ته خو ما ویل زه مدکې ته آماده نه یم آماده نه یم راځه آماده به شي موږ ته سودا راکړه بس نور خلاص ته پوهېږې نن چېرته ځو خوست ته روان یو خوست ته سفر هم بېخطا است الله تعالی دې ښه لره ته موږ ته داسې نوشابې راکړه چې په دې لارې کې وڅکو صحیح دی یو څو دانې ته ګوفرټ راکړه څو درې دانې به د ګوفرټ والو ته یو پلاستیک راکړه چې ور واچوو صحیح ګوفرټ هم ور واچوه او نوشابې ور واچوه یو درې دانې جنسینګه ور واچوه درې جنسینګه هغه درې دانې ګوفرټ او دا ور واچوه او درې دانې چې هغه جوسونه ور واچوه چې ګازي نه اوسي دا را واچوه صبر صبر ما ته پته ده صحیح دی دا درې وړه ور واچوه صحیح شو دا دی دا او درې بوتله اوبه ور واچوه کاکړ څه دا صحیح دی درې دانې به دا ور واچوه صحیح دی ها څه شو کوم یو به دې راوړل نه موږ ته خپلې لکوزې اوبه راکړه دا اوبه نه څښمه ته خو رحمت ورته ووایه که نه چې دا ګوره بل نور اوبه نه څښي یا کرسټال یا اوبه هغه کرسټال یا الکوزې او الکوزې خو تال د پټې ښې دي یا د ځان دپاره یې ښې دي غلی خلک مخه به وکړه ډېره مننه یو رقم ته درنو ملګرو دام چپس دي سفر دپاره دام ډېر ښکلی شی دی او دا به مول یو درې دانې دا درې ځکه اخلو چې موږ درې نفر یو ډریور دی او دوه موږ یو که نه مزه دی سفر دپاره هم خوراکونه برابر کړه درنو ملګرو دا وګورئ پیسې اخلي نه 100 روپۍ کېږي د دې دا توکلي وایه 100 روپۍ به کېږي ځه توکلي ځکه خو $100 راکړه او $100 راکړه $100 راکړه ډالرو نوم یې اورېدلی مجاهد څنګه چل دی پچه مخ دا وګوره مجاهد د موبایل دکان خلاص کړل ته ګوره لاسو شل والا د شی نه خورم سم شی هغه جنسینګ مې پکې اچولي او افغاني یو دانه دی جنسینګ دا وګوره کنن منسټر وخورو مخلص دی خوړل کېږي نه سکل کېږي جنسینګ هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ دانه بیا د پیدا که ته بیا ځان حساب نه او راشه زه یو درته حسابونه که نه درنو ملګرو تاسې یو څو شارټونه د دې ځای وګورئ د دې حسابي به وکړو بیا به خبرې کوو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو مرکز کابل ته راورسېدلو
بس دغه د خوست عمومي لاره ده او په دغه سړک باندې به اوس خوست پکتیا او لوګر ته ځو او همداسې به خوست ته ځان رسوو. درنو ملګرو دا مرکز کابل دی او کابل هوا خو تاسو ته در معلومه ده جنتي هوا ده او جنتي خلک دی او جنتي وطن دی او له دې ځای نه به حرکت کوو. مجاهد خو موټر ته وختو راځئ تاسې هم راسره شئ ځو به د خیره سره خوست ته. مجاهد ځو چېرته ځې؟ خیست ته ځې؟ زه نو صحیح دی ته به خوست ته کله راځې؟ پخې سنځلې دي او بس خوست ته ور روان یو د خیره سره لږ مزل دی نور داسې یو شپږ اووه ساعته مزل دی رسېږو. پته ده بسته ولایتونو کې خوست راباندې او خوست خو په ما هم ډېر ګران دی ځکه ډېر درانه او میلمه پاله خلک پکې دي او پښتانه دي د شملولو وطن دی. ورځو د خیره سره ته حرکت وکړه. کیمرامین دې خپل کار کوي. کیمرامینه لاړو درنه انډیواله. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. دا د موټر ته مو تیل برابر کړل او تیل به ورته اچول کېږي. شینواری عزیز هم راسره دی. سلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه حد ښه دی په خیر جوړې تیل دې ټول توی کړه. دا په ما حسابي که په تا باندې؟ نه دا به زه خپله ځان باندې حساب که نه څومره لاره ده خوست ته؟ خوست ته به یو 4 ساعته وي. 4 ساعته. دغه تیل چې تا ور واچول دا به ورسېږي یعنې ټنکي چې فول کړي هو انشاءالله دا ډېر رسۍ دي ښه او کله تللی په دې نږدې وخت یاره نه یم تللی. نه یې تللی؟ راځه ما سره لاړ شي چکر به ووایو. الله دې وبخښه موږ دلته کار دی کار کوو. راځه دا کار مار پرېږده نه ټول عمر لپاره کار مو لکه خوند کوي ورځ چکر مې کې خوند کوي پابندي ده که که نه داسې کار وکړو مجاهد دلته ورته پرېږدو ته موږ سره لاړ شه ښه کیمرامین به ته پرېږدو. صحیح ته پوښتنه څه وکړه که کېږي کار یې که یاد وي نو زه به درسره نه کار خو یاد نه دی دا خو دې ټول توی کړه که نه خیر دا ته مې په خبرو کړی خاصه لاس روپۍ کم یې راکړه مشکل نه پیسو خبره نه ده زه یم چې دا کم سګرټ مرګرټ نه لګوي چې مشکل جوړ نه شي دا نه انشاءالله هدف مې دی نه کېږي وچ شو که نه ډېره مننه ځوانه خدای دې آباد او سلامت لره ژوندی اوسي. درنو ملګرو دا مرکز کابل دی او دغه عمومي سړک چې تاسې ګورئ دغه دا ډایرکټ خوست ته ځي. تاسې راځئ دا د خوست لاره ته ښیمه دغه خوست ته لاره ده مکمله. تاسې راشئ. درنو ملګرو دا د خوست عمومي لاره ده او موږ داسې وخت کې راورسېدلو چې ماښام لا روان نه دی خو مازدیګری په قضا کېدو دی. دغسې وخت کې رارسېدلي یو او ورځو به د خیره سره د شپې تر 12 بجو یا 1 بجې پورې به هلته موږ ورسېږو. تمه ده چې تاسې زموږ دغه خپرونې وګورئ. په دغه لاره چې کومې منظرې راځي که توره شپه هم وي اخلو به تر تاسې به رسوو. راسره پاتې شئ راځئ خوست ته ځو. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو. دا ځل مې سلامونه د ښایسته لوګر څخه در واخلئ. بالاخره لوګر ته راورسېدلو خو په داسې حال کې راورسېدلو چې تورتم شوی دی. کاش لږ وخت را رسېدلی وی او د دې انځورګري مو درته کړی وی او تاسو ته مو درښودلی وی خو بیا هم راسره پاتې شئ. نورې خپرونې به حتما په لوګر کې کوو. دغه ښایستونه به د ورځې هم راخلو تر تاسې به رسو خو دا د چکر خپرونه تر خوسته پورې ځو او دغه خپرونه به ثبتو. دا نو لوګر دی او لوګر کې دغه ځوان هم راسره ولاړ دی. سره دوه درې خبرې کوم. سلام ستړی مه شئ. سړی مه شئ ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې عزت الله شجاع. شجاع صاحب
د کوم ځای نه راغلی د لوګر محمد اغا ولسوالۍ نه او چېرته ځې د خیر خوست له خیره خوست ته ځې ماشاءالله دغه لاره خو دې لیدلې ده او ان شاء الله بلد یو څه اوږده ده ګوره اوږده دی و یو څلور ستړی کوي دي نه یا ولې ان شاء الله خپل وطن مو دي منظرې به کوو زړه کې د څه ویره نشته چې په نیمه شپه روانې خوست ته ناامني به وي په دغه لاره کې به خطر وي غله به وي نور څه به وي یا ان شاء الله الحمدلله قراري د ګرد امنیت برابر دی په وطن کې امن دی سکون دی بس د شپې ګرځه د ورځې ګرځه پکې چکرې وه څومره لوی نعمت دی د الله تعالی چې څه کې و او درته وایي چې ډوډۍ به چېرته خورو دا خو ډوډۍ به پکتیا کې که نه اتفاق هوټل ته به ورسو ښه ښایسته هوټل دی ښه پکتیا کې که دلته چیرته چې ستاسو زړه دی پکتیا کې به وخورو که دلته به وخورو نه ستا خوښه دا خو ستا وطن دی لوګر او لوګر کې راباندې ډوډۍ خورې که پکتیا کې راباندې ډوډۍ خورې که خوست کې راباندې خورې موږ خو ستا د لاس لوګر کې به وخورو ښه ده چې خپل ځای مو د خپل ولایت مو د ان شاء الله بیا موږ سره میلمه شي بالکل ډېره مننه بس لوګر کې به د خیره سره دمم کوو او ډوډۍ به هم خورو چای به هم څکو بیا برکت کوو د خیر صحیح دی ډېره مننه خوشحاله شوم الله تعالی دې خوشحاله لره شجاع صاحب ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ راځئ دا د لوګر اړوند څو شاټونه هم راسره ننداره کوي له دې وروسته بیا ورځو پکتیا ته او له پکتیا وروسته بیا ښایسته خوست ته ورځو راځئ لوګر در باندې ګورم درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لوګر کې یو او د لوګر په مرکز کې یو دلته یو هوټل ته تم شولو تر څو ډوډۍ وخورو بیا به ځو د خیره سره ځکه پکتیا او خوست ډېر اوږده مزلې دي او هلته چې رسېږو نو بیا د لوږې به مړه یو نو په دې خاطر مو هلته دمه وکړله ډېر ښایسته هوټل دی او شمړې هم وطني شمړې راوړي دي خو موږ وچه ډوډۍ ختمه کړه خو هغه پلاو مې ورته ویلي دي هغه نور خوراکونه مې ورته ویلي هغې نه دي راوړي نو په دې هیله چې راوړي اوس وږي خو به ډېر نه یې نه چې وږی یم خورې تا سره ګرځه وږي به نه یو ولې لارې کې مې خوراک ونه کړو چې کوم هلته دی دفتر کې چې مو خوړلي دي دېش والا رحمت د خپرونه کې دي نه مخکې ملګرو کتلي دي رحمت نه مې چې هغه واغسراج شي والا ګیر شو دا وطني شړومبې دي یاد کړل که نه د زړه صبر مسافرو ته وایه که نه وطني شړومبې دي دا خبرې د دې ارزښت نه ته او بالکل هغو د زړه له درد هم خبرې مه چې هغو به څومره خفه کېږي په دې باندې درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره راسئ وګورئ زه به یو پوښتنه نه کوم د افغانستان کې کم خواړه ته باندې ډېر خلک دي کابلي پلو بل او بل الوګانو چپس نه رښتیا وایم نه د رښتیا درته یم او ډنډکی به څنګه د خوست ډنډکي هغه خو نو بیا پرېږده نو دغه دی ځوان خو راغی ځوانه خپرونه روانه ده ګوره چې بیا سبا ونه وایه چې زه دې پټ راوستی یم او خدای دې ښه لره څنګه دی دا زما کابلي پلو سپېشل دی وایي او دا د دغه بینډۍ د چا دي دا سابه زما دي دا زما دي بلکل زما د خوښې سابه راورسېدل درنو ملګرو تاسې راسره پاتې شئ موږ ډوډۍ وخورو بیا به کیسې کوو د خیره سره خبرې کوو چې موږ دا نه وخورو دا خبرې نشته زه پوهېږم کور دې ودان الله تعالی دې ښه لره ژوندي اوسېږئ الله دې ښه لره درنو ملګرو د هغه وګورئ کابلي پلو غوښه پکې پراته ده ډېره ښایسته نو ځه نور به ګورو مخکې ورځو د خیره ډوډۍ اوس وخورو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا ځل د تیره کنډو مې سلامونه در واخلئ
دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا ډېر یو مشهوره بازار هم دی دا ځای لومړی کې یو څو دوکانونه وو دلته خو په وروستیو کې ستر مارکیټونه دلته جوړ شول ګڼ شمېر هېوادوالو دلته کار شروع کړی دغه دلته اوس هوټلونه دي مارکیټونه دي دوکانونه دي او هر څه دلته پیدا کېږي دلته یو اوبه دي چې ډېرې مشهورې دي داسې راشئ دا اوبه درته ښایم دومره یخې اوبه چې فکر کوئ چې دې کې کندې یخ اچول شوی دی خو نه دې کې یخ نه دی اچول شوی دا طبي همداسې جوړ دي استاد السلام علیکم استاد ښه جوړې نوم مبارک دې څه دی استاد څه نعمت الله د کوم ځای نه راغلی د پکتیکا نه راغلی غټ موټر ستا دی او چېرته ځې د خیره کابل جان ته ځې څه شي دې بار کړي دي هندواڼه دی یو دانه موږ ته نه راکړي ولې نه کته که خیر دی انډیوال مې شه صحیح ده ولې نه نو استاد څومره هندواڼه دې بار کړې ده یو 12 ټنه ده 12 ټنه او نن سبا من په څو دی ولا بازار کې خو 100 روپۍ خرڅېږي خو او تاسې په څو راوړي دا موږ کرایه بار کړې ده کرایه بار کړې ده ښه دا ډېر یخې نه دي استاده دا یخې دي نه په یو سایز څکلی شي نه یو ساه څکل کېږي نه څکل کېږي که زه ته هڅه وکړه یو ګیلاس په یو ساه وڅکه څکلی شي نه نه څکل کېږي که نه ما بیا ټرای کړې ده په یو ساه دا نه شي څکلی چې څومره ځان د څوک څه ووایي قسم چې ستونې ورته نیسي نه کېږي داسې کلکۍ درته ستونې او ډېر یخ دی استاد ستا موټر ولاړ دی تا ته اجازه ده که څه امر خدمت وي کومه هندوانه راباندې خورې موږ تیار یو ګوره ده دې ونازله ګپ مې سره لګو ځان الله تعالی دې مل شه مجاهده راشه ما تا شرط لګو ما تا خو کشمونډ ته تللي یو که نه کشمونډ اوبه او دا اوبه یو ځل یې وڅکه په یو ساه یې وڅکه زه بیا دې منم دا چې دې غاښونه سم وبرېښوه زما یې ستونې څنګه دی یخ دی یخ دی ولاګه لغمان کشمونډ کریا که نه کشمونډ یخ دی کشمونډ دی نه یخ دی بالکل یاره څو ثانیې مونږ لاس پکې مونږ شرط یې ښه مونږ چې 15 منټه زه لاس ږدم د دې ویډیو شته دی فکر کوم چې 1 منټ او 33 ثانیې که 34 ثانیې او لاس یې لرې کړو ټولو کې د دې ریکارډ و چې هماغه لاس یې ورته ایښی و کېده وځه एकदम یو دا خو الله دې 15 دقیقې ورته کېده 15 دقیقې ایښودل کېږي نه یخې دي خو نسبت هغه نه اوبه یو هغه چې ډوډۍ وخوري ازمایي او بالکل دا هم هماغه شی دا هم د غرونو له منځه راوځي ډېره مننه کیسې به بیا کوو ما تا په لاره کې درنو ملګرو دغه هېوادوالو ژوند وګورئ څومره ښایسته ماحول یې جوړ دی دلته هم کار روزګار روان دی هغه هم کار روزګار روان دی دلته هم فروټ خرڅېږي دلته ګڼ شمېر هېوادوال چې له دې ځي نه کابل ته ځي جلال آباد ته ځي نورو ولایتونو ته ځي په دغه لار چې سفر کوي دغلته ودرېږي دم هم جوړوي او د دې تر څنګ خوراکونه هم کوي نو درنو ملګرو راسره پاتې شئ پکتیا ته ورځو خوست ته ورځو دا ښایستونه په تاسې ګورو درنو لیدونکو دا ځل مې د خوست ته سلامونه در واخلئ له جلال آباد ته د شپې پر 1 بجه یا 1:30 بجه خوست ته راورسېدلو خوست بې له شکه چې د شملو وطن دی د شملورو وطن دی نیمه شپه ده او یو هېوادوال ته یو څه لګولي دي او لومړی خو ستړي مو شي کوم سلام ستړی مو شي ښه یې جوړې وختي خو ما ته 2-3 خبرې مو کړلې ما چې شی درته ویلې هغه تر دغه اتاق د خبره کول چې اتاق د چیرته اتاق چې ته پیدا کړو که نه چې خوب پکې وکړو خو تا ما ته ونه ښودو که نه چې اتاق تا ته مو وښیه چې پر مخه مخ رشکې خو دا خو ته بسرغاده خو ته شته او مخ ته یې ولې هغه رشکه څه ده رشکه چې د ریګازه کې ونه پوښتنه وکړه اتاق نږدې ته ښایي ځکه مې نږدې ویډیا مې ته ونه لګه که مو ته وایي چې د بل ځای کې مو غلط لګېلی بیا یعنی دا نږدې دی ورشم دا نږدې ده زه نه کني دلته ډېر اچومه که نه دلته ما ته څوک څه وایي دلته وده کېږم که نه ما ته څوک څه وایي نه ته د څه کور لرې خو داسې کار به وکړو که نه چې ما او تا به دا رېړۍ بنده کړو ایسته به ځو ستاسې ځای ته مشکل نشته نو څنګه به شي مشکل نشته موږ نو کله ځو موږ 2 بجې بندوو 2 بجې بندوئ تقریبا چې نیم ساعت پاتې دی
ښه نیم ساعت بعد بندو او بیا به ځو د خیره ان شاء الله تعالی لرې ده که نږدې کور دی مونږ کور نږدې ده نږدې ده او ښه مونږ خو د جلال آباد نه میلمانه راغلي دا به څنګه مشکل شي نشته وروره مونږ ملمانه یې او مونږ خو دلته ډېر یو که نه پارونه کې یوه حجره خو دومره ستر حجره ده چې ستره حجره ده؟ ها. ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ باعزته اوسېږي مونږ ستا خبرې په کار وو او شی ډېرې نه خورې خوشحاله برګر دې مرګر ونازوه. به کور دې ودان. والا سلام علیکم څنګه چلی په دې نیمه شپه راوتي یاستئ والا پینل ته راغلی یو فاینل ته راغلي یاستئ د کوم ځای نه د شریناونه شارینو نه د دې ځای شارینو که د کابل نه د دې ځای شریناونه ښه د دې ځای شارینو نه ښه کله ځو بېرته شارینو ته پینل چې ختم شي انشاءالله بیا به ځو او فاینل به څوک ګټي د خیره سره عظمت الله عظمت الله ولې موږ سپین غر نه بختې لري دوه دوه یې ګټلې دي نه هلته بیا هغه وګوره راشد خان رشید خان وګورې بیا بس سوچ کې شو ګربز لوبه وبایلله او ګربز وبایلله کاش ډېر ګربز وپیللې راوتی وی فاینل ته ځکه چې ګربز سره لوبه ډېر خوند کوي که نه او بیا عظمت رشیده ښه دي که نه دواړه ښه دي ښه دي ښه دي زه خدای دې ښه ها او دا راته وایي چې تا ویل چې عظمت یې وګټي ښه دی انشاءالله ګټي آی بخت لري که نه ها او ته هم خوشحالېږي چې هغې وګټي موږ خو په دواړه خوشحالېږو انشاءالله په دواړه خوشحالېږي خو زه خو په سپین غر خوشحالېږم دواړه موږ افغانیان دي خو چې کوم یو ګټي چې سور جوړ وي اصل کې شوخي مې درسره وکړله ستا خبره دواړه د افغانستان دي او د افغانستان ویاړونه دي دا مهمه نه ده چې څوک یې ګټي دا چې ښه لوبه وشي زموږ ځوان استعدادونه پکې رابرسېره شي دا زموږ لپاره ډېره ده نیمه شپه 2 بجې دي څه کم او ته په دې هوټلونو کې ګرځې چېرته ګرځې خیر شه کامرې نه پیدا کېږي کامرې نه پیدا کېږي ځکه دغه ګڼ شمېر هېوادوال لرې لرې ولایتونو نه راغلي شپږیزې ته ټول هوټلونه یې بوک کړي دي او ځای نشته دی که نه ما وختي هم درته ویله چې په موټر کې وده کېږو موټر خو چا وړی نه دی او ګډه شته دغه کې وده کېږو انشاءالله که نه ځکه چې کرکټ ته راځئ دا تکلیف به کوې که تکلیف به کوي که نه دلته ورځو دوکان کې درې اخلو د سړک په سر یا چې موږ پسې څوک راځي موږ سره د چا څه کار دی کلینې خو لرم ګاډي کې لرې نو چی دي نو بس همدلته په دا سړک باندې به ویده شو که نه نه سمه خبره ده اوس خو هېڅ هم نشته او بیخي ښه خبره ده ها. بس د شپې 2 بجې دي تقریبا 1.5 ساعت هغه ته پاتې دی اذان ته پاتې دی او هغه والا چې دی دا پې کولو والا دې ما ته ویلې ته به چې ګس کې خانه شته بربره کې صحیح دی نه هغه وایي ما سره لاړ شئ غاټه ستره حجره وایي لرم بیا به وختي جګ نه شو نه هغه هم فاینل جګېږي څو بجې شو سټارټ 8 کېږي بجې او بیا خو ځو مالته ګاډي کې چې مالته د هغه سره سټوډیم سره نږدې ویده کېږو چې وختي چې فاینل تېر نه شي چې فاینل تېر نه شي وختي ورته جګ شو ښه صحیح ده ډېره مننه کور دې ودان نوم مبارک دی چې یو حفیظ الله شوقي شوقي حفیظ الله شوقي ډېر ښایسته نوم یې دی شوقانه نوم یې ورته برابر کړی هم دی ډېره مننه خوشحاله شوم چې خبرې اترې دې راسره وکړلې الله تعالی دې ونازوه ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ له ننګرهاره تر خوست ته راغلو دغه ښایستونه مو په تاسې ننداره کړل تمه ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي له موږ سره پاتې شئ دغه چینل درسره وڅارئ د خوست نورې ښکلاګانې هم درته راخلو ځاځي میدان ته به ورځو صبري یعقوبي ولسوالۍ ته به ورځو لکڼو ته به ورځو نورو ولسوالیو ته به ورځو د خوست هغه ځایونه چې تاریخي ځایونه دي هغه به راخلو تر تاسې رسو له موږ سره پاتې شئ چېرته مزه